زمونږ یو ملګری په هلکوانۍ کې ما ته دا خبره کړې وه یوروپ کې پاتې شوی هغه وی په یو ملک کې ما کار کولو موږ سره په کپنۍ کې یوې جینۍ انګریزي کار کولو نو خامخا مشینانو باندې موږ ولاړو نو هغې به ما څه کله کله تپوس وکړو نو هغې ما ته وی چې ته خو مسلمان یې د کوم ځای ما ورته ووایې د پلانکي ځای پاکستان بیا ټول تپوسونه یې کول وی بیا یې ما ته وی چې تا واده کړی دی ما وی چې نه ما واده نه دی کړی نو ما ته وی چې ختم واده کوي ما وی چې او کوم به وی ته به کوم ځای واده کوې دلته هلته کوم ځای کې وی ما ورته وی چې مونږ دلته واده نه کوو ما له به مور او پلار هلته واده کوي وی ما ته وی چې تا له به مور او پلار واده کوي ما چې او وی ستاسو د واده څه طریقه وي واده څنګه طریقې سره کوي مور او پلار مې په خپله خوښوي وی ما وی او زمونږ خور یا مور دا به چا کره ورشي هغې کره به وینا وکړي هغې که ورته ښه وکړي نو بیا به نکاح وي د هغې نه وړاندې کویدن وي وی هغې ما ته ووایي چې ښه ستا خور شته نه وي ما یې چې او وی ما ته وی چې ستا هغه خور واده دی ما ورته وی چې او څه واده دي څه به ودېږي انشاءالله کویدن ده یو نو ما ته وی چې د هغې د دې رشتې څنګه چلي ستا خور دلته کار کوي یورپ کې که نه بل ملک کې ده وی ما وی چې هغه کور ده نو ما ته وی چې هغه کور کې کمې دي نو هغې کار نه کوي نو ما وی چې نه نو هغې به چې ودېږي ما ورته وی چې ودېږي به نو کار ته څه ضرورت دی هغه چې کمې واده شوي هغه هم کار نه دی کړی نه به کوي کور کې بس لګیا وي د خاوند خدمت کوي او دا چې کور کې دا د رونو خدمت کوي د پلار مور خدمت کوي نو ما ته وی چې ښه دا راته ووایي چې کومې خویندې واده دي نو هغې چا واده کړی وی ما وی چې مونږ رونو چې کوم مشران رونو هغه یې وګټله پلار مور مې ورله داج وکړو ډېر په ښکلي انداز کې مونږ واده کړه په عزت کې وی چې اوس هغه تاسو کره راځي وی ما ورته وی چې ورځو راځي په شپو راځي ماشومان یې راځي هغې مونږ کوئ بس وی هغې دلچسپي واخېسته زما خبرو کې نو بیا یې ما ته ووی چې هغې کار نه دی کړی نو دا چې تاسو واده کړن دا پیسې به تاسو بیا اخلئ واپس ما وی چې بیا به تې ولې وایي پیسې اخلو هغې ځان ښه پوره پوه کړو هغې یوروپین جینۍ چې په دې ورسېده چې د دی په کور کې د دی جینکۍ خویندې دی به د ټول ډېرې وژړل وی ما ورته وی چې څه خبره ده تا سره څه داسې واقعه شوې ده دی کې د طلاق دا واقعات ډېر وي د ورځې شپې پکې فرق وي سهار یې ښه وي ماښام بیا نه ماښام یې وي سهار نه په ورځ کې څو ځله بدل را بدل شي وی هغې چې ډېر وژړل نو بیا اخره کې ما ته ووی چې زه په بل څه جاړم زه اوس هېڅ نشم کولی قسمت دی او د تقدیر لیکل دی چې زه په یورپ کې پیدا یم او ته په پاکستان کې دا چې دومره مې وژړل ما وی څومره به ښه وه که زه ستا خور وی زه به ستا خور وی نو څومره به ښه وه وی ما ورته وی چې ولې وی چې زه به اوس واده وی که نه ته زما عمر ته وګورئ ما چې ته ولې نه یې واده وی ما ځان له دومره څه نه دي ګټلي چې زه پرې واده شم زمونږ بعضې مسلمانان زمونږ ځوانان یورپ والو هر څه ته پسخېږي هر څه ته پسخېږي د هغې نه مو تپوس کړی دی ژوند خو د مسلمان دی که په صحیح معنو کې د خپل ژوند هغه تېر هغه زنانه چې هغې په بهر ګرځېدو باندې خوشحالېږي هغې ته د خپل دین د هغې د کردار او د هغې د عزت پته نشته چې دین والا څومره لوی عزت ورکړی دی څومره لوی عزت والا ورکړی دی عیسی والا ورکړی ده په هر حالت کې که خور ده نو د رور نه به عیسه وړي که مور ده نو د زوی نه که ښځه ده د خاوند نه او هر حالت کې به ورسره هغه ولا خدمت هم کوي خو که چېرې دی د خپل خاوند خیال وساتلو نو زنانه او خویندو ته پکار دی چې هغې دوه خبرې کوي دوه خبرو خیال وساتي یو که چېرته څه سخته وي پې یا خاوند یې بېکاره وي کار نه کوي روزګار یې نیله نو دا دې مهرباني کوي دا دې د خپل خاوند په دغه حالاتو کې ډېر زیات ملاتړ وکړي او هغه له دې دا احساس نه ورکوي چې هغه غریب د بیا دې ته مجبوره شي چې سر سکوم خو دې ښځې له به سره اړم صبر دی کوي په دغه وخت کې دویم دا چې په دې خپل ژوند د شکر وباسي لکه ما د دې یوې یوروپینې جینۍ صرف خبره تاسو ته وکړه داسې یو نه ده دا یورپ د دې نه ډک دی او هغه بد اثرات زمونږ د
اسلامی ملکونو کې هغه خلکو ته هم رادن نشو کم خلک چې د هغوی په لار روانو نن هغه خلکو هم هو دکه شان شو په هغوی کې هم د جنکو دپاره رشتې نه راځي وجه هم دکه ده نو چې یو شکر وباسي په دې خپل حال باندې بل صبر کوي په حالاتو کې که خراب حال پې راشي اسی هم یو بیبي دې وګوري دا د دې ته نه ګوري چې په ما باندې په دې کور کې څه سختي دي بلکې دې ته وګوري چې الله تعالی ماله څومره لوی د عزت ژوند راکړی دی چې دې د چا د کور زینت جوړه کړې زنانه دې ته سوچ وکړي په دې دا شکر وباسي او خاوند دې په دې خپله بیبي